پنځمه تګلاره مس ده. شیطان له دې تګلارې د انسان بېلارې کولو کې او د انسان په تباه کولو کې پوره ګټه اخلي. مس دې ته وایي چې کله انسان له خپل خالق سره الله تعالی سره لویه فاصله پیدا کړي او د الله تعالی له نیغې لارې بېلارې شي، شیطان دلته په ده باندې برلاسې شي او د ده حافظې او د مغزو کنټرول په لاس کې واخلي. له دې لارې او په د دې کار په پایله کې شیطان حتی په دې توانیږي چې انسان ګنګس کړي او انسان زوف حالت ته بیایي چې عام خلک یې پیریان بولي، پیریان وایي نیولی دی. دا د مس طریقه ده چې شیطان پرې انسان تباه کوي او ناکامه کوي او همیشه یې له بېلابېلو ناروغیو سره اخته کوي. د پیریانو په اړه به بیا یو بل بحث کې انشاءالله اوږد بحث وکړو. هغه لوی بحث دی، ډېر وخت او ډېرو خبرو ته اړتیا لري. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي یتخبطه الشیطان من المس. شیطان د اعصابو کنټرول ترلاسه کولو له لارې دغه انسان بېخوده کړی او بېهوشه کړی وي په مس طریقې سره. د انسان د بېلارې کولو لپاره د شیطان شپږمه پالیسي دا ده چې د انسان په فکر کولو کې وسوسه ورچوي. د انسان هیڅ پام نه وي، ناڅاپه یو ناوړه کار ذهن ته راشي. تاسې به ډېری وخت ځان ته خپله دا تجربه کړي چې کله انسان چرت وهي یا مثلا آرامي یا وزګاري یا یوازې ناڅاپه یو غلط کار ته پام شي او هڅول کېږي چې دا کار وکړه. دا د شیطان وسوسه ده. الله تعالی وایي وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. شیطانان خپلو ملګرو ته الهام کوي دا کار وکړه، ناوړه کار به وي، ته به ښه پوهېږې چې دا بد کار دی، خو یوازې ته تجربه که، دومره لوی کار نه دی، راځه ویې کړه. شیطان له دې لارې انسان تباه کوي. باید دا کار وکړي ځکه د انسان اساسي او رښتینی او ښکاره دښمن دی. اومه تګلاره د حافظې کمزوري کول. له دې لارې شیطان د انسان له ذهن نه ګټور معلومات لري کوي او منفي یا خراب معلومات پکې پاتې کیږي. په اوږدمهاله کې د انسان حافظه ورسره کمزوري کیږي. الله تعالی فرمایي د مؤمنانو ځانګړنه دا ده چې کله ناوړه یا منفي مفکوره ور پیدا شي سملاسي یې پام کیږي او دوی پوهیږي چې سمه کړنلاره ورته کومه ده. اتمه تګلاره تزیین ده. له دې لارې شیطان انسان ته کوچني ګناهونه بیخي نه ښکاره کوي، بیخي ګناه ورته نه ښکاري او لوی ګناهونه ورته کوچني ښکاري. دا د شیطان هغه طریقه ده چې ډیری مسلمانان یې پرې بېلارې کړي دي. پام مو وي هغه ګناهونه چې تاسې ته واړه ښکاري الله تعالی ته لوی دي او هغه ګناهونه چې تاسې لوی ګڼئ او نه یې کوئ الله تعالی یې درته کوچني حسابوي. الله تعالی فرمایي افمن زین له سوء عمله فرآه حسنه. هغه چاته چې د عملونه ښه کړای شوي وي او دی یې ښه ګڼي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ګناه له کوچني ګڼنو له ځان وساتئ ځکه دغه کوچني ګناهونه داسې لویږي چې بالاخره انسان پرې هلاک کیږي. د اوسنیو مسلمانانو یوه ستونزه دا ده چې ته ورته کله وایي چې دا کوچنی ګناه ده مه یې کوه، تا ته وایي چې زه خو قتل نه کومه، زه خو زنا نه کومه، زه خو حرام نه خورمه، زه خو غلا نه کومه. زما محترم وروره، غیبت کول، له خلکو سره ناوړه چلن کول او دا کوچني ګناهونه چې ته یې کوچني ګڼې کوچني نه دي بلکې لوی ګناهونه دي. الله تعالی ته په لوی ګناهونو حساب دي او دا که ټول وخت په وخت زیاتیږي په تا باندې بالاخره د حدیث په بنسټ تباه کوي او هلاک کوي دي. نهمه تګلاره تنبلي یا کسل. قرآن کریم یې رجس بولي. له دې لارې شیطان انسان ته تنبلي او کسلي پیدا کوي او د دنیا له هر نعمت او د آخرت له بریا یې محروموي. باید دا کار وکړي ځکه شیطان د انسان ښکاره دښمن دی او دښمن هیڅ کله په تا باندې د ښېګڼې لورینه نه لري. الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په مدثر صورت کې وروسته له دې چې وحی نازلیږي ورته وایي چې والرجز فاهجر. بعد د دې نو له تنبلي ځان ساته ځکه تا ته لوی مسؤلیت په غاړه دی. همدغه لوی مسؤلیت موږ ته هم پر غاړه دی. موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو. هغه صلی الله علیه وسلم وایي بلغوا عني ولو آیه. زمانه ورسوي خلکو ته که یو آیت قدر هم وي. دا لوی مسؤلیت دی.
دین ته دعوت کول، د خیر خپرول او ښېګڼې کول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تګلاره ده چې دا مسؤلیت موږ ته هم را په غاړه دی. نو دا امر موږ ته هم راجع کیږي چې والرجز فهجر، له تنبلي او یا له کسلي حالت نه ځان وساته، ورځه انرژي ولره او کار وکړه، ښېګڼې وکړه، د آخرت لپاره کار وکړه، د مسلمانانو د ښېګڼو لپاره کار وکړه. نو که غواړئ چې د دې حالت نه لرې شئ، شیطان نه الله تعالی ته پناه یوسئ او له تنبلي او کسلي نه الله تعالی ته پناه یوسئ. په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه وضاحت کړی دی. هغه صلی الله علیه وسلم وایي کله چې انسان ویده کېږي، شیطان راځي او د په سر باندې 3 غوټې تړي. کله چې دغه انسان سحر را پاڅېږي او الله تعالی یاد کړي، 1 غوټه خلاص شي. کله چې دی پاڅېږي او اودس وکړي، 2 غوټه خلاص شي. کله چې دی لمونځ وکړي، 3 غوټه خلاص شي او په پایله کې د انسان نفس پاک شي او دی یو ځانګړی انرژي په وجود کې پیدا کړي. خو کله چې دغه انسان ویده پاتې شي او لمر پرې راوخیږي، دغه انسان نفس به خبیث وي او دی به تنبل او کسل تمام ورځ تېره کړي او ورځ به یې بې خونده وي. زما درنو ورونو، له ځان سره د شیطان دښمني جدي وبولئ. موږ ډېر عادي او ډېر اسانه او ډېر مؤثر دفاعي سیستم لرو، ولی باید ورته اندېښمن اوسو. باور وکړئ چې دا مکار او دا نامرده دښمن له تاسې سره هیڅ نشي کولی کله چې تاسې له دغه دښمنه او د ده له بریدونو یا د برید له چمتووالي نه الله تعالی ته پناه یوسئ. ډېر اسانه کار. یوازې کله چې فکر کوئ شیطان چمتووالی نیسي په تاسې برید وکړي یا برید کوي، الله تعالی ته پناه یوسئ. یوازې دې ټکي په ویلو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا دښمني الله تعالی درته ښه څرګنده کړې ده. یوازې ما او تا سره دښمني نه ده کړې، زما او ستا پلار او مور آدم علیه السلام او بیبي حوا سره یې دښمني پیل کړې او تر قیامته به دا دښمني روانه وي. الله تعالی وایي چې یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای د آدم اولاده، شیطان د تاسې دوکه نه کړي، شیطان د تاسې ونه غولوي لکه څنګه چې ستاسې مور او پلار آدم علیه السلام او بیبي حوا له جنته وایستل. که غواړئ مهمې اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ، په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه